ملګرو سلامونه، ستړی مه شئ. قیوم خان قیوم یم. صدریاب ته راغلی یم نو صدر جان محمد جاني سره ملو شوم. د هغې ما ته یو نظم خپل وښودلو چې اوس یې لیکلی دی. دغه نظم کې ټول کورني حالات بیان شوي دي او بیا په دغې نظم کې خاص کر چې کوم مین کردار دی هغه د انګور دی. نو دا نظم په دغې باره کې دی، ما سره ضرور واورئ. زه مې د خواښې او اندرور سمه تربوره یمه، زه مې د خواښې او اندرور سمه تربوره یمه، حالات به خیر شي، خیر دې نن که زه مجبوره یمه. او لکه د مور او خور او لور غوندې په هر شکل کې، لکه د مور او خور او لور غوندې په هر شکل کې زه دې پښتون سماج ځپلی یم، رنځوره یمه. او زه په هر دور کې میچن باندې میده میده شوم، زه په هر دور کې میچن باندې میده میده شوم. زه هم انسان یمه، زړه لرم بې قصوره یمه. او ما د سخر خواښې خدمت کړی د مور پلار په شان دی، ما د سخر خواښې خدمت کړی د مور پلار په شان دی. ما هر حالت کې همت کړی دی باتوره یمه. او دا درته خواست کوم ما مه سپکوئ مه دردوئ، دا درته خواست کوم ما مه سپکوئ مه دردوئ. زه پښتنه یم، خیاناکه یم، خوره یمه. جانیه زه هم ژوند کول غواړم دا حق لرمه، جانیه زه هم ژوند کول غواړم دا حق لرمه. جانیه زه هم احساس لرم بشوره یمه.